السلام علیکم ورحمت الله. دا تاسو ته معلومیږي دا چپ چې د کور دی او لوګو د قمر ده دې خوا چې د کلي ده ښه دونه غټ دې لپاره دومره قلف هم نه لرو خو منتها دا یو سمپل غوندې دی. زه راغلی یم الحمدلله درېنویم کور د قمر بنسټ دی او دا په هرات ولایت کې نه دی ښه او دا نه کوم زلزله ځپلو تر لپاره جوړ دی بلکې دا د داسې یو مسکینانو لپاره موږ دا کورونه جوړو یتیمانو لپاره جوړو چې هغې بل طرف هېڅ لاره نه وي. نو راشو ګورو بیا د هغه حالات ګورو هغه مکمل موږ معلومات اخلو کمیټي سره شریکو هغې نه وروسته دې لپاره بیا موږ دغسې یو ښایسته غوندې وړوکی کور جوړو چې دې پکې ګزاره وشي. په څومره پیسو جوړ شوی دی؟ تقریبا 1,10,000 افغانیو باندې دا د دې کور قیمت دی. تاسو لپاره ولې زه وایم دومره تاسو هم کوئ چې په دغسې جاري صدقه کې خپله ونډه واخلئ. نعمالدین کاکا به تاسو ووینئ چې ډېر بېوسه بېکسه او خو ولې ډېر تکړه انسان هم دی ځکه په دغسې حالاتو کې چې دا یو پښه هم کار نه کوي بچي واړه دي او نور څوک یې د ګټې وټې نشته خو ولې خبرې چې ورسره کوي ډېر قوي انسان ښکاري. نو چې ورته ووایې چې هېڅوک مې هم نشته یوازې رب خو مې شته دی نو تر ټولو بهترینه ادرس دی خبرې کوي ترې. نو راځو دننه هغه سره هم خبرې کوو دا کور درته ښیم چې په 1,10,000 افغانیو باندې موږ یو یتیم یو معیوب یو مسکین انسان ته څه جوړوی شو په افغانستان کې او د تاسو لپاره چانس دا دی چې جاري صدقه تر څو پورې دی دا سرپناه وي دی پکې اوسیږي دی پکې وخت تېروي الله تعالی تاسو ته اجرونه درکړي. فکر وکړه چې یو ځای کې د سرمایه ګزاري کړې او ته ترې خبر هم نه یو وخت کې ورځې د دنیا پیسې درته ګټلي. نو دا ځای او یا دغسې ځای جوړول یتیمانو لپاره مسکینانو لپاره دا تاسو لپاره یو سرمایه ګزاري ده. دلته به پیسې نه وي دلته به د آخرت لپاره تاسو ته څه شی وي ثوابونه وي ثوابونه. راځئ دننه درته ښیم د تقریبا درېنویم کور دی. مخکې مو هم ذکر وکړه په دې پیسو یا 1,10,000 افغانیو باندې موږ یو کور کې څه شی جوړوی سو. نو دې نه د اشپزخانې په توګه استفاده ترې کېږي. ماشاءالله تاسو وینئ ښه پوخ دی بری چت هم پوخ دی کړکۍ شیشې دروازې هر څه انشاءالله شوي دي. ښه راځو دې خوا ته کاکا خیرت دی انشاءالله ډېر تکړه سړی ښکاري ماشاءالله. کا چې خپل تکړه سي نه موږ څه تکړه یو تاسو تکړه یې چې تاسو موږ ته رهنمایي لارښوون کمر مو چې سر ټول تکړه دي ټول زه ډېره مننه کوم خدای دې دې آباد لري چې ما ته دا خدمت وکړم خدای دې هنجومن لري دې هنجومن بس چا چې مرسته او کومک کړې الله تعالی دې هغې ته اجرونه ورکړي. اصلا دا موږ یو پول حیثیت لرو موږ انشاءالله ګرځو تا غوندې تکړه خلک پیدا کړو هغې در څو پورې یو سرپناه ورته جوړه کړو او هغې آینده کې داسې نه شي چې خدای مو کړه احتیاج او محتاج وي. اوس خو باید انشاءالله زړه ډاډه وي چې سرپناه مې پیدا شو. مخکې کوټه دې څنګه وه؟ کوټه مې ښه نه وه ښه باران دیوالې نه وه څڅېدله څه به هم کړو نو خدای ته هم صبر کوو خدای موږ باندې ورحمېږي تاسې دغسې دا خو واخله مبارک دی دا زه تاسو درکوم مبارک دی خیر اوسې. ښه ته کښېنه کاکا الله دې خوشحال لره. زه دا فرش هر څه سره فرش هم وشو له خیره لاندې فومې هم وشو دا د دې کور دا کړکۍ ورسره شیشې دروازه دا هم وشوه. دغه ځای کې داسې ښایسته غوندې یو وړوکی عصري تشناب هم کېږي چې خالي دی د استفاده د درې ته وکړي چې مثلا دلته کالي معلم کې دی او دا تشناب د غسل لپاره نو اودس لپاره تشناب یې هم وشو. دا ګوره په 1,10,000 افغانۍ باندې هر څه وشوه ښه او کاشي ماشي هم شوې ده ورسره ښه پوخ ماشاءالله ښه ښایسته کور دی. کاکا مخکې د خوب خاطر کې مو چې داسې یو کور به یو وخت کې نشته که نه الله دې خوشحال لري. بس کاکا د خوشحالۍ نه همداسې پورته کېږي جنتي شي کالي دې ولې کېږي وایي کالی کې نه جایږي. نو دا ستاسو حق دی کاکا موږ کوم احسان نه کوو او نه موږ فقط هغه ورونه چې دا کومک کړی مرسته کړې او نور داسې ورونه غواړي کومک او مرسته وکړي لکه د کاکا غوندې ډېر خلک داسې شته چې تاسو به همیش دعاګانې کوي صحیح ده. نو په 1,10,000 افغانۍ دعا کوم داسې کښېنم دعا کوم چې کوټه کې ناست یم شکر باتم خدایه شکر بیا تاسو ته دعا کوم. نو تر ټولو بهترینه دعا دغه ده چې تا په غایب کې یو انسان تا ته وکړي که نه باور وکړي چې الله تعالی یې قبلوي. نو رب دې ټولو مرستې قبولې کړي. نو تاسو هم غواړئ دغسې یو کور یو مسکین یو یتیم یو بې سرپرسته یو کونډې خور ته جوړ کړئ
راځئ 1,10,000 افغانۍ یو کس یې نشي کولی 2 نفره سره یو ځای شي انشاءالله موږ 3 نوي کورونه جوړ کړي په مختلفو ولایتو کې په مختلفو کلو کې نو همداسې به انشاءالله دا سلسله سره روان وي بنیادي او اساسي قانون ته به انشاءالله کوشش کوو چې تر څو پورې دا خلکو ته یو څوک صحیح د حق لري په موږ باندې خیر که مشکلات حالات په موږ راتنګېږي صبر مو خدای ته دی موږ به انشاءالله مخ ته ځو او د چا خبرو د چا په کیسو پسې به نه ګرځو نو الله مو خوشحاله لره هغه ورونه چې مرسته وس توان نه لري ویډیو سره شریکه کړي تر څو پورې تجاران ورونه زموږ شته هغې ته ورسېږي یو تجار ورور زنګ راووهي چې یو 10 کوره د موږ لپاره جوړ کړه موږ به انشاءالله دغه تجار ورور لغه نوم په دې لوحه کې ولیکو چې د احمد محمود د خوا دا کور جوړ دی نو راځئ د وطن د ملک لپاره د خلکو لپاره یو څه وکړو په والله چې همدغه شی په کارېږي بل شی نه په کارېږي ډېره مننه ښه وخت السلام علیکم ورحمت الله